واه 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 هنیمون له خو رالو دا شنه شنه بوټي دا شنه شنه ګیا دا ښایسته ښایسته یخه یخه هوا دې ته وایي هنیمون زنده‌باد یې بانو زمړه تا خو ماته وی چې هنیمون دپاره به دې کالام ته بوځم مدین ته به دې بوځم یخو یخو هواګانو له به دې بوځم دا تا زه چېرته راوستم هغه هم دې پیدل راوستم خدای دې بېغ وباسه بانو ته غصه مه کوه چې غصه کې نوره بدرنګه کاري مطلب مې دې ښایسته کاري ته فکر مه کوه تنخواه راله که نه نو بیا هنیمون دی بس تنخواه انتظار دی هره پیره دې دا بکواس کړی دی دا پیره چې دې تنخواه راشي ټوله تنخواه به زما په لاس باندې کېږدي او ته به هغې کې کار نه ساتې زه به په خپله مرضۍ باندې خرج کوم او ته به صرف دفتر ته ځې او بیا به راځې خو دې کې به ستا کار نه چې زه پې ځان له سم کوم که سوټ پې اخلم او که ځان له پې سم کوم ټیک ده ښځې خو زما د مور او پلار به ډېر خیال ساتي ښه ولې زه ستا د پلار او مور نوکری یم چې زه به ولار وختي کارونه کوم او چې دومره دې شوق ته د هغوی د خدمت نه هغوی له یو دوه نوکرې راوله هغوی به وله کار کوي او ته دا دی چې هر وخت ما ته لیکچر یې مه راکوه زه تا لیکچر وله او کارونه له نه یم راوستې تا زما سره واده کړی زه ستا میسز یم میسز او صحیح ده بانو زه به ستا هره خبره منم ځکه چې ته زما ښځه یې که نه واده م کړی دی نو تا ته پته ده چې زما فیورټ ډش چې دی هغه بینډۍ دی اوس به ته کور ته لاړه شي څنګه نو ماله به زما فیورټ ډش بینډۍ جوړې کړي چې زه یې وخورم ډېر وږی شوی یم چې اوس څو که نه نو په لاره کې هوټل ډېر شی راځي د هوټل نه به تیاره راوالې زه تا له بینډۍ نه شم پخولی د دومره ګرمۍ ته ګوره زه چای نه شم پخولی ته ماته وایې چې بینډۍ راله پخې که ته خېټې سره د هر وختې غمي زه ستا ښځه یم ښځه څه باورچي نه یم بانو قربان شم اندنه ته فکر مه کوه زه به تا له بار نه خوراک شی نه راوړم صحیح ده زه خو یم اوس کور ته ځو ناوخته دی داسې نه چې رخشې هم بندې شي اوس خو 5 بجې هر څه بندېږي بیا به پیدل روانه یې وه بکې وازه خوله به دې نیولي او ما ته به کډې وډې وې بس یو 15 منټه به نور دلته هنیمون تیر کړو بیا به کور ته ځو ستا هنیمون هم ستا په شان ورګه فون راغی هلو ممی تاسو مري ته تللی یې وی مري ته تللی دي که نه وی ممی ښه تاسو چیرلفټ کې هم ناست وې دی په چیرلفټ کې هم ناست دي په چیرلفټ کې هم ناست دي که نه ممی تاسو هلته سموسې او پکوړې مو خوړې نو دا وګوره که نه سموسې مو خوړې پکوړې مو خوړې ما خو څپېړې وخوړې تاسو ټولو ګاډي کړې وو ښه دوی ټولو ګاډي کړې وو موږ پیدل یو ممی بس ټیک ده تا سره به زه بیا د شپې خبرې کوم دا وګوره که نه دا وګوره که نه دې ځای ته دې لاس نیوی لږ دا ځای مو ووه دا ځای شین شو غم مه کوه دومره بدرنګ شکل مه جوړوه مخکې نه دومره ماشاءالله ته ښایسته یې نور ځان ښایسته کې داسې کار به وکړو که نه ته داسې کار وکړه که نه ته صبر وکړه څنګه صبر وکړم ټول خلک به مزې کوي زه به صبر کوم خلک به پکوړې خوري زه به صبر کوم خلک به په ګاډو کې ګرځي زه به صبر کوم او خلک به مریګانو ته ځي زه به صبر کوم ولې به صبر کوم خلک به شاپینګونه کوي زه په دې ګرمو هواګانو کې دلته سوځېږم وایي خدای دې